अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو د انګازې ټلویزیون مشهور پروګرام خیبر ادب قدم په قدم سره ستاسو په خدمت کې د ادب یو ادنا طالب العلم ډاکټر اسلم تاثیر افریدی حاضر دی. امید دی چې روغ جوړ به یو. په دې پړاو کې مونږ د روحانیانو نه راتیر شوي یو او د خټکو تر دوره پورې را رسیدلی یو. د خټکو په دور کې نومیالی جنګیالی شاعر ادیب لیکوال خوشحال خان خټک دی. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده خوشحال خان خټک د شهباز خان زوی دی، د یحیی خان نمسی دی او د کوړ خان کړوسی یادیږي. د په ژوند کې ډېرې هلې ځلې کړي دي. د یو سپې سالار هم دی، د پښتنو یو رهنما هم دی او ورسره یو زبردست جنګیالی هم دی. کله چې خوشحال خان خټک د اورنګزیب بادشاه په دور کې د هغه د دښمنۍ او عتاب ښکار شو، نو یوه ناره یې وکړه چې د افغان په ننګ مې وتړله توره، د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. د مغولو خلاف مبارزه شروع کړه او د مټې احمل خان مومند او دریا خان افریدی و. د افریدو، مومندو، شینوارو او خټکو لښکرو پرله پسې جنګونه وکړل او هغه خبره چې اتفاق په پښتانه کې پیدا نشو، ګنې ما به د مغول سینه پاره کړی. خو د دې باوجود هم دې ننګیالو چې د مغولو باچا اورنګزیب او د هغه لښکرو ته څومره ستونزې، څومره مشکلات، څومره سختې پیښې رامنځته کړې، نو هغه یې په دې مجبور کړو چې دا ومني چې پښتانه هم یو قوت دی. نو غرض هم په دا دی چې خوشحال خان خټک په دې دور کې په خیبر کې، په شینوارو کې، د افریدو په لالچنه کې، په برک کرمنا کې، په تیرا کې، په باړه کې، په میدان کې او دغسې د ادمخیلو افریدو غرونه خپل مسکن وګڼلو او د خپل ژوند جدوجهد یې جاري وساتلو. دلته زمونږ مقصد د ادب سره دی. په دې دوران کې خوشحال خان خټک چې کومه شاعري کړې ده، نو دا افتخار دغې خاورې ته حاصل دی، د تیرا دې خاورې ته، د ارهنګې، د مماڼې، د میشتو ملا، تیرا، خیبر او دا ټولې سیمې انتر ادمخیلو، پستوني او جناکوړ پورې د هغه په قلمرو کې دا علاقې شاملې وې او په دې سیمو کې او په دې وخت کې د 1672 نه پس تر مرګه پورې هغه په دې خاوره کې پاتې شوی دی، په دې خاوره کې یې ژوند کړی دی او دلته یې شاهکار نظمونه او قصیدې لیکلي دي چې مونږ د خیبر او د تیرا خلک پې ویاړ کوو او داسې ګڼو چې دا زمونږ خپل ادب دی. د خیبر جنگ چې کوم دی دا په 1672 عیسوي کې دلته د خیبر په دې غرونو کې لنډي خانه کې، تاترې په خواوشا کې دا جنګونه شوي دي او د هغه په مشهورو نظمونو کې چې وخت په وخت کومې اشارې مونږ ته مخې ته راغلي دي، نو هغه څه په دې کې شمه دي چې د شلمان غرونه
په دا کله خبر دي. د شلمان غرونه په دا کله خبر دي چې زرګونه په شلمان کې شول ډبر. اوسه شنواري سمومن سافری دیو، سشنواري سمومن سافری دیو چې مات کړو د صوبې واړه لښکر. او دغسې هغه په 1440 عیسوي کې په تیرا کې مستقل ژوند لري او په یوه قصیده کې وایي چې پلاچی په سویترا وګرځېدلم، پلاچی په سویترا وګرځېدلم، اوس مې گشت د افریدیو په میدان دی. دغسې چې د خوشحال خان خټک سره کم دوه ننګیالي ایمل خان او دریا خان پاتې شوي وو، د هغو په مرګ چې هغوی کم د قصیدې شعرونه یا د هغوی د مړانې شعرونه ویلي دي، نو هغه څه په دې رنګ دي چې ایمل خان دریا خان دواړه مرګ یې مه وایي، ایمل خان دریا خان دواړه مرګ یې مه وایي، هیڅ تکثیر دواړو ونه کړو وار په وار. او د خیبر دره یې سره کړله په وینو، د خیبر دره یې سره کړله په وینو، په کړپه یې هم راټیټ کړو دندوکار. او بیا د ژوند په آخري لمحو کې کله چې دا دوه ننګیالي ایمل خان او دریا خان وفات شوي دي او خوشحال یوازې پاتې شوی دی، نو د افسوس یوه ناره یې وهلې ده چې ایمل خان دریا خان دواړه خوردبین لاړل، ایمل خان دریا خان دواړه خوردبین لاړل، اوس خو پاتې و مغول ته یو خوشحال دی. دغه یو خوشحال په ادب کې او خاص کر په پښتو ادب کې یو ستر نوم دی، پښتانه پې ویاړ کوي. د خوشحال خټک د ژوند یوه لمحه پښتنو ته معلومه ده او د تاریخ حصه ده. خو که خیبر او تیرا پې ویاړ کوي نو هغه په دې باندې دا د خیبر او د تیرا امتیاز دی چې د خوشحال خټک غوندې ننګیالی په دې خاوره پاتې شوی دی، هغه دلته ادب تخلیق کړی دی او بیا په تیره د افریدو په خاوره کې هغه د ژوند تر آخري سلګیو پاتې شوی دی. او دغه ننګیالی او جنګیالی ادیب او شاعر په کال 1491 کې په حق رسېدلی دی. روح یې ښاد او الله دې د هغه جهان ښایسته کړي. نو دا که موږ د خوشحال خان خټک په ژوند یو ځغلنده نظر تیروو نو یقینا چې دا د خیبر ادب افتخار او امتیاز پاتې شوی دی چې هغه دلته ژوند تیر کړی دی او په دې ژوند کې هغه تاریخي، ادبي او روماني شاعري او نثر تخلیق کړی دی، ښه ادب یې تخلیق کړی دی او په دې باندې مونږ ټولو پښتنو له فخر او ویاړ پکار دی. دا وه د خوشحال خټک لنډه پیژندنه چې مونږ تاسو ته وړاندې کړه. اوس زه او د انګازې ټي وي ملګري تر بل پروګرامه پورې ستاسو نه غواړو اجازت، تر هغې وخته د خدای په امان.